ستاسو په خدمت کې الله دې وکړي چې روغ صحت ولرئ، کامیابي مو نصیب شه. محترمه ملګرو، قدرمن شئ، الله مو عزت وکړه. دا یو څه مصروفیات وروسته بیا ستاسو درانه حضور ته وړاندې شولو. محترم قاري صاحب سعید خوستی را سره په لایو خپرونه کې شته. د نن موضوع مو ده وروستي تحولات او د دوی بې بندوباره پروپاګند. چې دوی دا څو وخت نه پروپاګند شروع کړی ده، د مذاکراتو بهیر تحریفوي، په درواغو باندې رسنیو ته هغه څه وړاندې کوي چې اصلا حقیقت نه لري. د کابل مزدوره ګوډاګۍ بېواکه او بلواکه اداره هغه تر پټو شاپه پاتې شوه، ځکه دا خو مخکې هم دوی وو. مخکې به د دوی بهرني میلمانه، صلیبي یرغلګر، سرکوبه شوې امریکا هم د دوی تر څنګ ولاړه وه. خو اوس خوشبختانه الحمدلله د طالبانو ځپونکي ګزارونه او بې دریغه قربانیو امریکا د حقایقو درک کولو ته مجبوره کړې ده. نن موضوع مو که د کابل اداره د امریکایانو په څیر زموږ غوښتنې ومني، د ملیشو ژوند به یې وژغورل شي، کنې دغسې به وژل کېږي لکه ترخې مولۍ. پوه شئ؟ دا چې ځینې خلک وایي چې دلته بین الافغاني جګړه ده، افغان وژنه ده، د افغانانو ترمنځ جګړه ده، اصلا داسې نه ده. دلته غلام وژنه، دلته د صلیبیانو د نوکرانو وژنه، دلته د CIA د پاتې وژنه، دلته د هغه چا وژنه چې 18 کاله د امریکایانو تر څنګ زما کور ته یرغلګر راوستل. نن د هغه چا وژنه روانه ده چې زه لاس تړلی امریکایانو ته ورکولم او کیوبا او ګونتانامو، بګرام او پلیچرخي زندانونه یې له موږ نه ډک کړي. د هغه چا وژنه روانه ده چې 18 کاله د 20 کاله د طالبانو د شهیدانو جسدونه په ټانګونو پورې تړل. وروستی بیلګه یې د پکتیا ده. د هغه چا وژنه روانه ده چې سوسیالو ته ناست په ارګ ته راغلي دي، پرون یې سپي مینځل، کلبسې خوړلې، سوسیالو ته ناستو، نن د موږ په مظلوم ملت واکمن دي. وژنه د هغه چا روانه ده چې 18 کاله دا ملت لوټلی ده. وژنه د هغه چا روانه ده چې غصب یې کړی. وژنه د هغه چا روانه ده چې د ټولو بدبختیو لامل دوی وو. دې ته لطفا د افغان وژنې نوم مه ورکوئ. او دغه جګړه، دا جهاد چې اوس روان، دا مقصد سپېڅلی جهاد ده، لکه څنګه چې د امریکایي اشغالګرو په وړاندې روانو. دا تاسو ته چا ویلی دي چې له هر بدبوداره خولې نه، له هر رذیل او فاحش او زناکار او بې ناموسه له خولې نه دا الفاظ وځي، اوربند اوربند اوربند. د څه شي اوربند؟ ته تر اوسه پورې په جمهوریت ولاړې، د تا مشر د امنت بالله نشي ویلی، درود نشي ویلی، ښځه یهودنه ده، په هر کې فحشا ترویج کړی، 18 کاله 20 کاله دیموکراسي ته لابي کړې ده. هغه راجګېږي د قرآن او د حدیث خبرې کوي. په دغه قرآن او حدیث خو ته ځان پوی که، لږ د سر په ګریوان کې کته که، خو نه شاعر، نه ادیب، نه فیلسوف، نه کوم لیکوال، نه کوم سندرغاړی، نه عالم، نه سیاست پوی. څه شی ته؟ که شعر وایه لملمې دي ټول، د توپ مرمۍ خړوي. که درود وایه صلی سلام دې شروع کړی. که جنازې ته دې بیا 2 رڼو جنازه کوي. مرستیال صاحب د بایسکل ساز هغه راجګ سي، هغه ګاډې واډې وایي چې قسم په خدای که د الفبا د مکتب شاګرد د الفبې مو وایي. بیا راجګېږي قرآن. د دغه قرآن او حدیث په خاطر خو د 18 کاله مونږ تاسو سره لګیا یو چې تاسو یې نه منئ، مونږ یې در باندې په زور منو. ښه خبره اوس دا ده چې تاسو هم په دې پوه شئ چې له امریکا سره شوی تړون نه منې. نو خو تا پرون ورسره قراردادونه کول. دغه د 2 ابر قدرتونو، د 2 اشغالونو غلام اتمر
دا یې تر څنګ ولاړو، ده ورسره دستخط کوه. هغه بل خنزیر چې ویل اگه امضا نکنی اجرت میکنم. پټ پټ خطونه د ټرمپ ته لیږل. 18 کاله د امریکا او د ناټو لمنه نیولې وه. اوس په دې باندې چې نه پرون یې درته پښه بنده کړله، اوس راجیک سولې، افغان هم سولې، مسلمان هم سولې، مونږ هم افغانان شولو، تر ټولو رښتینې هم شولې. نو ته خو طالب ته پنجاپی وایې، 18 کاله د پنجابي په نوم جګړه ورسره کړې، اوس دومره بې شرم او بې حیا سوې چې هماغه پنجاپی چې ته بولې نن ورسره سوله کوې، نن ورنه د اوربند غوښتنې کوې، د تا آقا او د تا هغه څوک چې تا ته رزق درکوه هغه خو هسې ورته ماته ومنله، هغه خو هسې ورته ګونډه سو. نن سکاټ میلر یو ټویټ کړی وای، هغه ته مونږ چې هلمند کې بمبار کړی د هغه د تړون موافق سوی، خندا راغله. میلر به م وایي چې طالبان سره پوی کاسې نه چې کوم بیا د باګرام په دیوالو لنچرو سره ناست دي. میلره کاډه د باروا، دلته مونږ سره چرنې پرې مه کوه. مونږ ولاکه په دې وړو شیونو باندې جنګ پم نیسو که نه. دا زه دلته دا خبرې دي درته راولمه، په دغه وړو شیونو باندې یقیني مونږ جنګ پم نه نیسو. دومره خوس هم نه یو چې اوس سکاټ میلر ته جواب ورکړو، نه په جواب ارځي. دا دومره شای ده. نو هغه هم کله کله داسې سره په دې هغه کې سره پوهېږو سترګو کې. نو امریکایان چې څومره زر کولی شي له افغانستان نه سترګې پښې سپکې کړي، دا دوی ته بهتره خبره ده. ما ورته ویلي ټانګونه په 2000 اخلم، یو دومره کلک اعتراض کړی منې کوئ 1900 روپۍ باره ارځي، ریټ دومره مه جګوه. نو هغه خو ټانګونه دي، ما هغه ټانګونه دي، هغه B-52 آکاش پاشه و مارین فوجونه اوس لګیا په خپل لاس جوړ شوي بیسونه دي، الحمدلله په خپله ورانه بیسونه ته ورانه مصرفونه پې تا کړي، او د غټو اشمار او د وړو وار دي د غلامانو نسته. هغه په هغه کې په سنا مجلس کې ناس کفریار دی، هغه داسې اوداس مات ده. په هلمند کې د نورو غلامانو همداسې په د ټول افغانستان په سطحه، خاص کر هلمندي مجاهدینو غازیانو اتلانو ته ستاسو جذبې، ستاسو جهاد، ستاسو ولولو، ستاسو کارنامو ته سلام. موږ مو د احسان پوره وړي. هلمندیانو تاسو په تاریخ کې ثابته کړې ده، یقیني چې تاسو وایي چې د امریکانو، ناټو، برطانویانو ملا مو ماته کړه. موږ به مقابله فی الخیر در سره کوو، که درنه مخکې نه شو کمیږو نه. خو تاسو دا زرین میدان، د سرښندنو میدان، د ویاړونو میدان ګټلی ده. مبارکي درکوو. بیا مو وځلوله، بیا مو له برطانیې نه تر امریکا پورې د دوی صلیبي باداران او غلامان په سلګو کړل. هلمندي ولس، هلمندي مجاهدینو ته د تاسو هره کارنامه د ستایلو ده. د افغانستان ټول ملت، ټول مجاهدینو کارنامې د ستایلو دي. خو هلمندي مجاهدینو مونږ مو د احسان پوره وړي، مونږ جهاد له تاسو نه زده کړی. یقیني نور تاسو په خپل کار ښه پوهېږئ چې کم طرف نه وهئ او کم طرف نه ریبئ. مونږ در سره سلا یو. الله پاک نورم پیاوړي که. هغه ټوني بلیر یوه خبره کړې وه، افغانستان سره راغلی، بیا دوی چې دا بیس میز جوړو، بیا دا یوه خبرنامه پکې ورکړه، وایي دغه بیس چې مونږ جوړو د شوراب بیس او قندهار او داسې. بیا غالبا دوی د شوراب په بیس کې دلته برطانویان ډېر زیاتو، تقریبا 14,000 پورې دوی دلته اوسېدل. وایي دا بیس مونږ د دې په خاطر نه جوړو چې دنه افغانستان کنټرول کو، دا د دې په خاطر جوړو چې هلمند ته نه کنټرول کو. دا سرشار او یاغي و کفر ځپونکي ځواکونه دلته ختم کو. په هغه ارمان هم ګور ته ویوړو. دویمه خبره یې دا وکړله چې که مو هلمند کنټرول کړه نو ټوله اسیا مو کنټرول کړله. دا بیس د دې په خاطر جوړو، په دې باندې په تریلیونونو ډالر مصرف شوی چې دنه به بیا ټوله اسیا، چین، روسیه او هند او دا به ترې کنټرولوو. خو هماغه هلمندي مجاهدینو کږې پټکۍ او اوچتې پاینڅې او چارکنجه لمنو د امریکایانو، د برطانویانو ارمانونه ګور ته ویوړل. نو د امریکایانو، د برطانویانو غلامانو، مزدورانو تاسو ته وایو چې هر چا سره چیړ، خو د هلمندیانو سره چیړ مه کوئ. دوی نو بیا ګزار دوام اورېده. نو لایف ته لږ زړونه م ورکوئ،
ما ته منل خو هسې هم نشته. موږ او تاسو خو په رمیز کې سره پوهېږو. نو د کابل ګوډاګۍ او مزدور ادارې چارواکو ته وایم چې بسترې خو مو ګول کړي دي، خو دغه یوه خبره په تړون کې بل هم ده، دا داسې طالبانو ته وایم دا تړون لږ ورته وښیي چې هر اروپایي ملک ته لاړ شئ، له شوي توافقنامې په مطابق به تاسو بیرته افغانستان ته راځئ، ځکه تاسو د دې وطن بربادونکي او سرمایه لوټونکي غله یاستئ. دا فکر ونه کوي چې تاسو به اروپا ته لاړ شئ او څه به در سره ویسئ. که چېرته اروپایانو او امریکایانو د مونږ کړي دلته په کړو جرمونو متهم کسان هلته پناه ورکړله، بیا خو به ګیله نه کوي. نو د تړون مطابق به مخکې ځو. سکاټ میلر ته مو ووایه او ګوزونه به نه سرولئ. تاسو ویل چې مونږ د دې وطن اصلي وارثان یو. نو انشاءالله العزیز چې تر څو پورې دوی ځان خوځوي قطر ته چې هغه پلاوی تللی هغه چې خبرېږي موږ به ورته په ارګ باندې شخې جنډې درولې وي. هغه چې خبرېږي ارګ به مو ورته نیولی. نو زه بیا دې ته حیران یم چې دغه اتمار د که څه بلا ده د هغه غلام د امنیت ملي مشر چې و استانکزی نومېږي څه نومېږي، هغه دوی به بیا چېرته ځي؟ هغه نور خو لا پرېږده، هغه د بامیانو ولي پټخپازې هغه بېچاره ګی به چېرته ځي؟ دا بیرغ به د تاسو په دې تندیو باندې درو. خیاله سو محاله چې دا تاسو کومې خبرې کوئ. نو نن سبا دغه جلسې هم ډېرې سوي دي، هغه ښځې هر چېرته راویستلي، خاص کر د خوست مخکینی والي او د پکتیا اوسنی اجرا، هغه نو بیا په دې کې ډېر ماهره ده، ځکه دوس سړی به د دوسانو کار کوي، لورګانې هم پکې، ښځې هم پکې، ورېنداره هم پکې، نور هم دا د حکومتي چارواکي خنزیران دوی هم خپلې ښځې ورته راولي. نو دا د ښځو غونډې منډې هم جوړې سوي. دوی ته هم تاسو لږ صبر وکئ. باسته ذاتي به ستړي سوي 18 کاله چا در باندې جنسي تیری کوه، چا په سټیج ګډولی، چا خرڅولی، چا اخیستلی، سام د والټیلیټر ماشینونه له ښځو نه جوړ کړي. دغسې حقوق ولاکه موږ درکولی سو. که تاسو دا فکر کوئ چې دغه حال به دلته مې چېرته به مروره توت ته خیزوي، چېرته به په یو لښتي کې چپه کړي او چېرته په بل دفتر کې، نه دا شی نسته. دا د تاسو حقوق نه دي. د تاسو حقوق دا دي چې تاسو لکه حورو غوندې، لکه بادارانو او سردارانو په کور کې کښېنئ. مونږ به درته نوکري کوو، مونږ به مزدوري کوو، مونږ که پړی په وکاو، که جواليتوب مو کوه، که هر څه مو کوو، تاسو ته به هر څه نفقه، کالي، طلا، کور کې بېغمه کښېنئ، بېغمه. داسې تاسو د مونږ ملکې یاستئ. دا د تاسو حقوق دي. دا مو حقوق نه دي چې چېرته درنه پرتوک ویستلی وي، چېرته درنه لوپټه ویستلی، چېرته جنسي تیری در باندې کړي، چېرته وزیر په زور دفتر ته. دا مو حقوق والله کوي. دا د تاسو توهین ده. تاسو په خپل په پوښ کې، په حجاب کې مستورې ښه یاستئ. عزت مو په دغه کې ده چې تاسو د عزت په خاطر باندې دغه حجاب الله پاک امر ده. دا د دې په خاطر چې تاسو یې د عزت خلک درانه، تاسو د مونږ میندې یاستئ، د مونږ خویندې یاستئ، د مونږ لوڼه یاستئ. تاسو په کور کې کښېنئ، مونږ د تاسو نوکران یو. هر څه چې غواړئ په کور کې تاسو ته مهیا کېږي. مونږ تاسو نه دفتر او سنګر او دا شیونه په تاسو نه ګټو. الحمدلله مېړني یو، غیرت لرو. مونږ خو څه سوسیال خوارو سکشویان نه یو چې په تاسو به سنګر او دفتر ګټو. مونږ یو که نه. تاسو بېغمه کښېنئ. دا چې اوس مو په زور او د پیسو د یو شي بل شي په زور باسي، خیر ده. دا چې دا څوک د تاسو حقوق غواړي، اول به د دغوی ګیر او برید پې باندې وخوري، دلته په چارګل ورته ولګو، ټیکری به ورپه سر کړو چې دا یې د ښځو حقوق. ځکه دوی په خپله کول، په خپله نرانو ټیکري نه وو په سر کړي، د لنګوټي او د حجاب بېعزتي یې ونه کړله. نو ملګرو لایف خپرونه شیر کړئ، هغه قاري صاحب ته هغه اچومه. ښه لینک ده، هغه د قاري صاحب لینک درغی. نو قاري صاحب هم لایف خپرونې ته دغه د راځي. تاسو هم کوشش وکړئ چې لایف خپرونه د سره شیر کړئ. کنجوسي مه کوئ، سر په هغه بټنه ده، که نه یقیني درته وایم بس تاسو به موبایل په جب کې پروت وي، ما به ترې لایف شیر کړی. بلکل. کله ټرامپ ته باګرام ته منډې وهئ، کله وایي بیس مه ورانوه، کله وایي دا مه کوه. بیس به دې د هغه پلار هم رانوي، ولې به یې نه ورانوي؟ دا د خاورو بیسونه چې دي په جالو کې خاوره اچولې، دا څه معنی؟ دا آبادي ده؟ دا څه شی؟ دا د افغانستان څه په دار لګېږي؟ څوک وایي ټانګونه دې نه وړي، هله کمپاین. څه شي ټانګونه؟
لیوانیانو تاسو ورسئ د طالبانو د بوشکې زور وګورئ موږ په دغه ټانګو مانګو جګړه نه ګټو خدای پاک به دومره یو څو تیږې یو څو ټیمان پیدا کړي که بیا څوک راغله چې بیا یې په دا سر ووهو په دغه شیونو که جګړې ګټلی او خلکو نه طاقت جوړېدلی یاست به امریکایانو ماته نه منله طالبانو داسې اسلحه درته جوړه کړې وای کومه ده او طالب څه وکړو طالب څه وکړي خو طالب خو هغه سلا درته جوړه کړله چې نه یې د امریکایانو ټانک پرېښوده نه یې ورته بیس پرېښوده نه یې ورته رینجر یې پرېښودلې نه یې ورته بیسونه پرېښوده هر څه یې درته په بل مخ کړ خلک به مزایل جوړوي هغه په ریموټ دي د مونږ مزایل یو د مونږ استشهادیان الحمدلله بس څنګه دې ورته ویلې چې په پلانکي جي ورځه موټر هم خپله چلوي اوبه هم چکي ډوډۍ هم خوري ټلیفون هم کوي هر څه کوي مونږ داسې مزایل یې درته جوړ کړي ډایرکټ د په بیس ځي خپل او پردی هم پېژني افغان او کافر هم پکې پېژني مونږ داسې وسایل درته جوړ کړي لیوانیانې تاسو ټانګونه داسې یو ټانګونه باندې څه کوو دې ټانګونو کړي څه شی دي څه توره یې کړې وام اورېدنو چټي چټي مه لګیا کېږئ تبلیغات مه کوئ را روان دي غازیان را روان دي وروره ولا سبا به دې په سر ناست له توپک سره بیا ورسره څه کوې دغه نه دا اوس که ده چې ټوپک چانټار شی د راوړه د خدای روی وکړه نور ځان مه وزنه د دې خلکو د قدرت د بقا په خاطر بېغامه نر غوندې د ورځې چې زر تسلیمېږئ 15,000 تسلیم شئ تنخوا هم درته ټاکوار څه کوو همدغه ټوپک یې مرمۍ هم درکوو جنګ هم مه کوئ کرا په کور کې نه مونږ ته د تاسو ژوند قدر لري دا ولاکه چې تاسو جنګېږئ وژل کېږئ خو اسم راځو خو اسم دا خو څه د تاسو کرښې نه دي او دا به بیا نه وایي چې هله اردو داسې شو اردو هسې شو اوس نه کسې پریاک د کدو د کاربک ټول بېګا سوچ پې باندې وکړئ 2-3 ورځې به خیر د نور وخت درکړو نر غوندې راسئ که دوربینداره یې که لیزري که ټانګ که رینجر که هر شی داسې بسته بسته بیسونه تسلیمېږئ ځئ کرامه په کور کښېنئ په تاسو جنګ هم نه کوو بېغامه خط درکوو چې څوک به غرض نه ځکه که چا سره غرض وکړه هغه هم نه پرېږدو نور ځتي څه وکړو زوی مړیه تنخوا هر شی درکوو تسلیمېږئ چې 10,000 هلته اخلي مونږ 10,000 درکوو راځئ جنګ هم نه در باندې کوو لوږ هم نسته تند هم کرا د کور کې بچی سره واوړه 10,000 روپۍ تنخوا مانه اخله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قاري صاحب سعید خوستی لایف خپرونې ته ډېر وخت پاس راغللی وعلیکم السلام ورحمت الله جنرال صاحب تم لایف خپرونې ته ډېر وخت پاس راغلی تاسو ټول قدرمنو لیدونکو اوریدونکو محترم ملګرو ته وړاندې کوم زه خو ته خو بیا هم باچې قاري صاحب زه خو اوس هم قبر نه راګېږم مانې مړ وم نو بس الله دې خلکو ته هدایت وکړي چې دوی د موږ په مرګ خوشحالېږي او د موږ په مرګ د خوشحالۍ اظهار کوي نو داسې یو وخت راتلونکی ده چې دوی به بیا پښیمانه وي په دې خپله مفکوره به پښیمانه وي قاري صاحب یو سک شوی د هغه راته وایي شهید سوی ده پوه سولې مسیج یې کړی مال شهادت دومره اسانه نه ده بېغمه شه نه شهید کېږم قاري صاحب محترم د نن موضوع مو ده الله په دربار کې یو لوړ مقام دی او ټول مجاهدین د شهادت لپاره راوتلي دي او دغه میدان ته د سخته چې څومره مجاهدین راوتلي دي دا د شهادت په نیت راوتلي وو د استاد یاسر خبره به تاسو اورېدلې وي استاد یاسر یو ځای کې وایي چې موږ د مبارزه په دې نیت نه شروع کړې چې موږ به امریکا ته ماتې ورکوو موږ د مبارزه په دې خاطر شروع کړې وه چې موږ به په امریکایانو خپل ځانونه وژنو موږ به په امریکایانو خپل ځانونه شهیدانو په امریکایانو د هغوی په مزدورانو د هغوی په ملګرو به خپل ځانونه شهیدانو چې موږ ته الله تعالی جنت راکړي او موږ خپل مسؤلیت ادا کړو نو دغه مبارزه د اولې ورځې نه شروع شوې په دې فکر ده په دې مفکوره شروع شوې ده په دې عقیده شروع شوې ده تر اوسه پورې په همدې مفکوره او په همدې عقیده روانه ده د هغه ملت سره د هغه قوم سره کله مقابله کېدلی شي کله د هغې قوم د هغې ملت سره جنګ کېدلی شي کوم ملت چې د مرګ په مرګ پسې ژاړي کوم ملت چې د هغې ملت ځوانان سرتیری جنگیالي د شهادت غوښتلو دپاره ژاړي کله چې هغه د شهادت نه بچ کېږي هغه ژاړي هغه افسوس کوي هغه ارمان کوي یو څوک چې دومره د شهادت وږی ده کله د دې قوم مقابله څوک کولی شي تاسې به دا نن
مبین صاحب تاسو موضوع ته هم زه راځم خو مخکې دینه او دوه خبرې کوم. تاسو د امریکایانو ټانګونه وینئ، دا څو ورځې پر رسنیو کې د امریکایانو ټانګونه وینئ چې د هیواد نه دی باندې روان دي، پاکستان په پولو روان دي، غیر خواته اوړي د امریکایان اړوي نو کراچۍ ته به تیروي، ارزي ته تیروي. دغه ټانګونه چې اول راتلل د دې ټانګونو د راتګ دپاره څو میاشتې مخکې بي بي سي، امریکا غږ، ازادۍ راډیو، طلوع، شمشاد، یک دغه کورنیو مزدورو رسنیو او بهرنیو رسنیو په میاشتو تبلیغات وکول. دا ټانک دومره ټنه وزن لري، د دې ټانک په سینه کې فولاد دي، په دې ټانک ماین اثر نه کوي، دا ټانک مرمۍ ضد ده، دا ټانک په دومره مسافه کې داسې کامرې او دوربینونه لري په دومره مسافه کې متحرک شی ویني. دا تبلیغات کېدل. نن چې اماغه خړ ټانګونه روان دي په دومره بې شرمۍ بې عزتۍ د خاورې نه وځي چې د پاسه یو ترپل کش کړی ده، پټې وباسي. د ډېر شرم دی وجه نه لله الحمد. دا د دې ملت دپاره ویاړ ده. زه دې ملت ته مبارکي ورکوم، زه دوی ته مبارکي وایم چې تاسو دې مبارک وي چې هغه ټانګونه چې مزدورانو اجیرانو ورته په میاشتو تبلیغات کول، نن هغه په دومره شرم د دې هیواد نه وځي. د شرمه د هغې ټانګونو مخ چاته نشي ښکاره کولی. هغه میډیایي، رادیویي، تلویزیوني تبلیغات خو پرېږدي چې ورته یې وکوي. د هغې ټانګ رنګ چاته نشي ښیلی. هغه چې د دې خاورې نه باسي په ډېر شرم د وجې نه یې پاسه پې ترپل کش کړی ده، ټاټ یې په کش کړی ده چې څوک یې ونه ګوري، د ډېر شرم د وجې نه. الحمدلله دا د دې ملت ویاړ ده، دا د دې ملت افتخار ده. تاسې به دا د مزدور رسنیو نه متاثره شوي افغانان یا د اشغال زیږنده دغه ځینې کسان لیدلي وي، دوی به وایي چې کله چې موږ وایو چې موږ روسان مات کړي دي، کله چې موږ وایو چې موږ امریکایان مات کړل، دوی وایي چې او بې عقل یې ته، په تا کې عقل نشته. روسان امریکایان تا څنګه مات کړل؟ خپل وطن دې تباه کړو، وطن دې د کونډو یتیمانو ډک کړو، وطن دې کنډواله شو، خو نه امریکا کنډواله شو، نه روس کنډواله شو. دغه د مادیاتو بندګانو ته موږ وایو، دغه د لوکس موټر بندګانو ته موږ وایو، دا د ښه اپارتمان بندګانو ته موږ وایو، دا د شرابونو کبابونو بندګانو ته موږ وایو، دا د عیش و عشرت بندګانو ته موږ وایو چې تاسې د ځمکې په مخ څه شی پیژنئ؟ تاسې یوازې لوکس موټر پیژنئ، تاسې ښه ژوند پیژنئ، تاسې اپارتمان پیژنئ، تاسې ډالر پیژنئ، ډالري معاش پیژنئ، تاسې نه کوم ارزښت پیژنئ، نه کوم عقیده لرئ، نه کوم دین لرئ، نه کوم کلتور لرئ، تاسې هیڅ شی نه لرئ. موږ الحمدلله که دا هیواد ړنګ شوی ده، دا هیواد د کونډو ډک شوی ده، موږ خپل ارزښتونه ساتلی دي. موږ پرون د روسانو په مقابل کې مقاومت کړی ده، جهاد مو کړی ده. ګټه یې دا ده چې نن د موږ اولادونه روسان نه دي، نن د موږ اولادونه سره روسان نه دي، نن د موږ هیواد د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان په څیر معنوي مستعمره د روسانو نه ده. نن هلته د هغوی په څیر په ګیره بندیز نه ده. نن د هغه هیوادونو په څیر زما ستا په هیواد کې جومات باندې بندیز نه ده، حج ته په تګ باندې بندیز نه ده، پګړۍ باندې بندیز نه ده، اذان باندې بندیز نشته. دا د موږ ارزښتونه دي چې موږ ساتلي دي. الحمدلله د امریکایانو په مقابل کې موږ قرباني ورکړه، کونډې یتیمان پاتې شول، هیواد کنډواله شو، ړنګ شو، خو موږ ارزښتونه وساتل، موږ ډېر څه ترلاسه کړل. هغه ډېر څه دا دي چې موږ دا هیواد د دې ملت د هویت مسخه کېدل مو وژغورل. دا ملت مو د خپل هویت د مسخه کونه وژغورلو. که دغه د موږ ملت مقاومت نه وای، نن به انګریزان د موږ په کورونو کې میلمانه وای، نن به د امریکایانو په مقابل کې موږ خپلې دروازې نه شوای تړلی، موږ به دا جرأت نه شوای کولی چې د شپې موږ خپلې دروازې بندې کړو. موږ به د شمالي کوریا په څیر وای،
جنوبي کوریا په څیر وای یو انګريز براتلی په کلی باندې نوته او په کلی کې به پلسګونو پیغلو جنسي تیرای کولای څوک به دې پښتنه نه وو دا موږ ارزښتونه دي الحمدلله چې موږ وساتل او موږ په دې ویاړو په دې فخر کوو الحمدلله ځکه موږ ارزښت پیژنو موږ کلچر پیژنو موږ یو عقیده لرو موږ یو دین لرو خپل دین عقیده کلچر ارزښتونو ته وفادار قوم یو موږ د لوکس موټر بندگان نه یو موږ د اپارتمان بندگان نه یو موږ د ډالري معاش بندگان نه یو موږ د شرابونو کبابونو بندگان نه یو موږ د الله بندگان یو موږ د یو دین پیروان یو موږ یو کلچر لرو ارزښتونه لرو او الحمدلله خپ نرم ساتلې دي موضوع کدی کابل اداره د امریکایانو په څیر زموږ غوښتنې ومني د ملیشو ژوند به وژغورل شي د کابل اداره د سولې په وړاندې خنډونه ایجادوي تاسو ولیدل او تر ټولو نادره دا چې بل ورځ ستانکزای وای چې موږ د قران او سنت پر اړه کې مذاکرات مخ بیایو د خدای ظالمه تاسو زه وسم چیلنج درکوم دا څومره تاسو چې تللی دا څومره مذاکراتي ټیم د ډلو ټپلو چې تللی دا تاسو د الحمدنا تر ورحمت د سبحاننا تر ورحمت الله وبرکاته پر المنصي په صحیح طریقه وای بیا موږ تاسو ته ماتیو که تاسو خپل منځ په صحیح طریقه وای بیا تاسو ته موږ ماتیو دا خو پرېږده دا الحمد او قل هو الله احد که تاسو په صحیح طریقه وای تاسو ته موږ ماتیو تاسو د قران او سنت خبرې کوئ قران او سنت پیژنئ د قران او سنت معنا پیږئ قران تلاوت کولای شئ تاسو ته موږ چیلنج درکو د کمرو په مخ کې ودرېږئ الحمد او قل هو الله په صحیح طریقه وای شرم درته پکار د تاسو د قران او سنت خبرې کوئ قران او سنت د پاره چې چا قرباني ورکړي دا چا چې وینه توي کړي د دې قران او سنت د پاره چا چې خپل غوخه او هډونه د قران او سنت د پاره بات کړي دي هغه د قران او سنت نه حرف هغه د قران او سنت ته خبره وکوي تاسو د قران او سنت په مقابل کې جنگ کوئ د قران او سنت په مقابل کې محترم نه پیغام چې आवाज ماته صحیح نه راځي عارف الله خلیل د قاری صاحب आवाज صحیح ده आवाज شته جنرال صاحب محترم आवाज شته قاری صاحب زما غږ نه درځي سم ها صحیح ده صحیح ده قاری صاحب مهرباني کچیرته دغه خلک سولې ته غاړه کېږدي د دې ملت غوښتنو ته غاړه کېږدي د دوی د ملیشو وژل به وژغورل شي موږ په دې خاوره کې د امریکایي اشغال ختمول او د اسلامي نظام اقامه غواړو د اسلامي نظام قائمول غواړو د سی ای مزدوران دا فکر نه کوي چې اتلس کاله د افغانانو د کورونو جاسوسي وکوله افغانانو چې په میړانه د دوی بادار د خاورې نه وشړل اوس به دوی په دې خاوره وکمنان وي دا ماشومانه فکر ده دا د مجنونانو د لیونیو فکر ده د ملت ستاسو بادار د خاورې نه شړلای ده تاسو په خپل سر واکمنان نه مني په دې سر خلاص کړئ تاسو ته امریکایان باید د تاسو د واکمنۍ لپاره بل خاوره پیدا کړي بل هواد د درته جوړ کړي بل ځای د درته پیدا کړي کني سپوږمکۍ ته دی ولېږي الته د یو هواد درته جوړ کړي هغه هواد به تاسو واکمن کړي اې دې ملت تاسو رټلې تاسو بادار شړلې د په میړانه شړلې د په سوال نه د شړلې دغه ټانګونه چې په دوی ټاټونه کاش دي په دوی ترپلونه کشوي دي او په ډېر رسوایی دي د خاورې نه وځي دا د ملت د قربانیو برکت ده د دې ملت د سرخندنو برکت دی دا ملت ستاسو واکمنی نه غواړي تاسو غواړئ چې د دې ملیشو ژوند وژغورل شي د دې ملت غوښتنو ته غاړه کېږدئ کني موږ تاسو ته اتلس کاله دا نارې والې اتلس کاله زموږ مرۍ تاسو ته وچه شوه چې دغه انګریزان ستاسو سره وفا نه کوي دغه انګریزان به مو په تش میدان پرېږدي او ومو لیدل انګریزان خپل هوایي او خپل اډې خلی کوي ستاسو نه پوښتنه هم نه کوي
ځانونه راټولوي ستاسې نه پوښتنه هم نه کوي تاسې په سرسنیو کې چیغې وهئ او لویو لویو خیاطانو ته آخري خبره دا ده چې دوی ته مصرۍ ورپاتې دي ټپې وایي غمګینې او د هجران او د فراق ټپې وایي په امریکایانو پسې دوی ته یو پیغور ورکوي دغه ټپې چې تاسې وایئ دغه افسوس چې تاسې کوئ دا د 18 کاله تاسو ته موږ مسلسل وویل چې دا خلک تاسو سره وفا نه کوي دا خلک به په تاسو خپل ملت ووژني دغه انګریزان به په تاسو خپل افغانان ووژني د خپلو افغانانو کورونو جاسوسي به په تاسې وکوي خو پای به یې دا وي چې تاسې به داسې په خوش او تش میدان پرېږدي د دې ملت محکمې ته به هم پرېږدي د دې ملت قضاوت ته به هم پرېږدي دا یوازې امریکایان نه دي د امپراتوریو تاریخ تاسې وګورئ د اشغالګرو تاریخ تاسې وګورئ اشغالګرو استعمارګرو هیڅ کله هم د خپلو غلامانو سره وفا نه ده کړې هیڅ کله د خپلو مزدورانو سره وفا نه ده کړې نه به تاسو سره دا وفا وکوي تغییر ورکړي او نه به ستاسو سره همکار وروره ستاسو په ګټه دا خلک کاري صاحب د اواز سم نه راځي قاری صاحب اواز کې د وای فارق د ملګری وای خو د قاری صاحب اواز ما د دغه غږ ټلیفون کې صحیح ده دا وګوره قاری صاحب غږ صحیح ده بیخي هغه صحیح ده ها قاری صاحب غږ به تاسو ته صحیح مهرباني وکړه قاری صاحب خبر ته د ادامه ورکړه صحیح ده اواز ده موبایل کې صحیح راځي مهرباني ورسته خبره ده مبین صاحب چې د سولې په وړاندې د دا خلک خنډونه نه جوړوي او هغه افغانانو ته چې هغه د 15,000 افغانیو دپاره یې ټوپک په اوږه کړی ده هغوی ته مو بیا پیغام دا ده چې په خپله کونډه دې رحم وکړه په خپله مور رحم وکړه په خپلو یتیمانو ماشومانو دې رحم وکړه او د دغې ټامیانو فلبرایټانو دپاره خپله